إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. درنورنو او خويندو د اسلام د خسته دین مینوالو ګرانو وطنوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. درنورنو لتاسو سره زمنګ علاقه رابطه دا دینی او د الله د رضا لپاره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من احب لله ارغ سړی چې لچا سره مینه کوي مقصد او مدعای صرف او صرف د الله جل تزمتو خوشحالي وي له یو چا سره روابط ساتي د الله د دین لپاره و ابغض لله دشمنی کوي بغض کوي کینه ساتي له یو چا سره خدای د دین په بنا باندې وي مبنا او اساس دین وي ذاتی مسائل نوي و اعطى لله ورکړه کوي خاص د الله د رضا لپاره الله خوشاله شي ومنع لله او یو شی چاته نه ورکوي مقصد دا وي چې الله راضي شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لدین ورسته فرمایي فقد استكمل الایمان دی سړي خپل ایمان تکمیل ک دا سړی مؤمن دی. په بل حدیث کې راځي چې هغه سړی هغه انسان چې خاص د الله د رضا لپاره د خوشحالۍ لپاره یو له بل سره مینه کوي دا به په قیامت کې د عرش د سوري لاندې ولاړ وي. الله به آواز وکړي چې څوک دي کومه دي هغه خلک چې زما د خوشحالۍ لپاره له یو بل سره مینه کوله تګ راتګ کو یو بل سره تعلق ساته. الله دې زمونږ او ستاسو دا مینه زمونږ او ستاسو خبرې زمونږ او ستاسو روابط زمونږ او ستاسو ناسته پاسته دا د هغه د ذات د رضا او د خوشحالۍ ذریعه وګرځي تر څو دغه موږ لپاره په آخرت کې د کامیابۍ یوه لاره را جوړه کړي. درنو ورونو د هر انسان د هرې ډلې د هر حزب او ګروپ پیژندګلوي د هغوی په اعمالو په منشوراتو او د هغو په هغه خط مشي باندې کیږي. څه خط مشي لري؟ دا راز په اسلام کې کفار او همداراز د منافقو ترمنځ دا توپیرونه په ډېر برېښنده او واضح شکل باندې لیدل کیږي. مؤمن منونکی دی، مؤمن الله مني، د الله کتاب مني، مؤمن رسول الله مني، د رسول الله احادیث مني. مؤمن ځان رسولو لپاره یوه ذریعه د قرآن او سنت ته د رسیدلو لپاره ذریعه د دین سند صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ګڼي. کافر یې بیخي نه مني. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بس دا هغه خلک دي چې زړونه ټپ دي، زړونه بند دي، ښه خبره نه اوري، ښه خبر نه مني، ښې خبرې ته غوږ نه ږدي، نیکۍ ته یې ملا ماته ده، مطلق وی نه منم ده. او بله ډله چې کومه ده هغه منافقین دي. دلته له تا سره وي، هلته ستا له دښمن سره وي، هلته ستا له دښمن سره ستا په علیه ستا په ضد خبرې کوي، خو چې تا سره مخامخ شي قسم او قرآن به کوي. الله مبارک نوم به ځان لپاره یو ډال وګرځي او ځان به پیش ګوري، خو اصل کې به دا منافق وي. تا سره چې مخامخ کیږي تا ته به وایي چې زه خو ستا دوست یم، زه ستاسو په طرف کې یم، زه مؤمن یم، زه مجاهد وم،
زه نیک سړی وم، زه په عقیده او په نظریه کې له تا سره یم. واذا خلوا الى شیاطینهم، خو چې کله خپلو شیطانانو او هغه کمونستانو سره کینی، وی به په جهاد کې به وخت تیر کړی، خو چې کله هغه سره کینی بیا به وایي چې زه خو ستاسو یار یم، زه خو ستاسو د تنور اور لړونه یم، په ما باندې دا تنورونه دا اور په ما بلوي، زه لګیا یم دا اور زه تازه کوم، زه شیطان یم، زه منافق یم. دا خبره به بیا کوي. اگر چې ته ورته وایې چې ای منافقه دا د نفاق کارونه مه کړه، ولې داسې کوې نو خفه کېږي. په دې اساس یو 3 جملې دي، دا غواړم تاسو سره بخښنه غواړم 3 جملې دي چې غواړم دا له تاسو سره شریکې کړم. د منافق ډېرې علامې دي، دا ما په مختلفو خپرونو کې هم ستاسو په وړاندې عرض کړي، او انشاءالله په دې باندې مختصر یو څو خبرې نن کوم، او په راتلونکي کې به په دې باندې تفصیلي بحث وي انشاءالله، چې دا به زه له تاسو سره شریک او تاسو درانه وطنوال به د منافق له علامونه زه خبر کم. علامة المنافق، د منافق علامه څه ده؟ اول منافق کې دا کار دی انه يحب المدح بما ليس فيه. هغه صفت به او هغه مدح او ستاینه به دی خوښوي کومه چې په ده کې نشته. یاره پلانی ډېر سخت زړور دی او دا به ډېر سخت بزدلی، او دا به خوشحالیږي چې زه دا د زما صفت خو یې وکړه. یو سړی به ډېر سخت بدبخت او د اسلام او د دین سره دشمنی کوونکی، او دا به مسلمان مسما کوي، دا به خلکو ته مسلمان ښیي او هغه هم خوشحالیږي. هسې خو هم دشمنو نو بس نور هم پکې نفاق علامه هم پکې راغله. حتی هغه سړی چې مؤمن دی ځان ته مؤمن وایي، ګورې دا علامه ده چې انه يحب المدح بما ليس فيه. هغه مدح صفت ستاینه به یې خوښیږي کومه چې د ده په بدن کې نشته، هغه اعمال به د ده په ژوند کې نه، سوری به د ده په بدن او ژوند کې نه، خو دی به هغې ته خوشحالیږي. دویمه خبره ویکره الذم بما فيه، او بد به ګڼي هغه څه چې د ده په بدن کې دي چې ته یې ورته یاد کړي، چې ورته هلکه دا دروغ مه وایه په ده ډېر بد لګېږي، هلکه له دې بېدینو سره مه کښېنه په ده به ډېره بده لګېږي. ته خو ځان ته مسلمان وایي، ولې له دې کفارو سره ته په دغه طرز او ترتیب باندې علایق لرې؟ ډېره بده به پې لګېږي. ورته به ووایي چې له مسجد نه غلطه ګټه مه اخله، سوء استفاده مه کو، غلا مه کو، دا به خفه کېږي. مسجد د ډلو او ټپلو ځای مه جوړوئ، دا به خفه کېږي. چې د حق خبره وکړي په ده به اور لګېږي. ولې؟ ځکه یو سړی امام پسې شو، وایي دا امام هره ورځې زما په علیه خبرې کوي، دا امام هره ورځې ما رټي، ما ته به دې ردې وایي. نو خلکو ورته وویل چې ستا نوم خو نه اخلي، خو ما ته شراب او د شرابو مسله په غوږ راوایي. وایي نو ته د الله د کلام په مخ کې څه لپاره ځان راغورځې؟ شراب ته خورې، قمار ته کې، په ډسکوګانو کې ته ګرځې، سودخور ته یې، او انواع و اقسام ناروا او زشت کارونه دې ترسره کړي دي او ترسره کوي. بیا وایي چې دا پلانی په ما پورې لګېږي. اصل خو ته د الله کلام او د رسول الله د احادیثو په مخ کې ځان غورځې، نو طبعا کله ته به رد کې په شرابي باندې په ده به بده لګېږي، ته به په ځاني باندې رد کې په ده به بده لګېږي، ته به په قمارباز باندې رد کې په ده به بده لګېږي، ته به اشتراکي ژوند کوونکي باندې رد کې په ده به بده لګېږي، ته به په غربي ډیموکراټ باندې رد کې په ده به بده لګېږي، اخر ته به په صوفي رد کې په ده به بده لګېږي، ته به په رافضي رد کې په ده به بده لګېږي، او په ده خو څه کې او بیا چې په ده کې کوم عمل وي او په ده د رد وکړه، نو بیا خو به الد الخصام وي، ډېر سخت دشمني کوونکی به وي بیا. نو بس انه يحب المدح
بما ليس فيه او بل ويكره الذم بما فيه هغه بدی چې په ده کې شته او تی ورته یادې چې دا مه کوو دا پې باندې بدلګېږي ويكره من يبصره بعيوبه او بد ګڼي هغه سړی چې ده ته یې عیبونه وروښیي چې ګوره دا د عیب دی دا د غلطي ده او په ده باندې ډېره بده لګېږي نه وایي ورته چې جزاکم الله خیره الله دې خیر درکړي الله دې تا ته جنتونه درکړي تا خو زه ډېرې غټې مسلې ته متوجه کړم الله دې په تا رحم وکړي تا خو په ما باندې ترحم کړی تا زه د هلاکت نه ژغورلی یم د هلاکت له لارې نه دې راوګرځولم زه دې داسې مسئلې ته ور په مخ کړم داسې مسئلې ته دې زه متوجه کړم چې هغه زما لپاره د دنیا او د آخرت د بربادۍ ذریعه وه تا هغې ته زه متوجه کړم الله دې خیر درکړي نه دا خو نه وی بلکې څوک چې عیب وروښیي په هغه باندې غوسه کېږي درنو ورونو والله زه ستاسو دشمن نه بلکې ستاسو دوست او ستاسو یو مسلمان رور یم تاسو سره زه د زړه له کومې مینه لرم خو که اوس تاسو نه پوښتنه وکړم یا له تاسو نه پوښتنه وشي چې آیا ته منافق یې نو فی الفور به په تا باندې داسې ویښته به دې زیږ شي عکس العمل به ښکاره کړي دا ته څه وایې او زموږ په پښتنو کې خو دا رواج دی چې ورته وایي چې هلکه منافق یې نو بیا یې نه پلار پرېږدي حتی پلار ته وایي والد به دې منافق وي والده به دې قوم دې ټول منافق دی داسې حالات هم دي حتی یو وارې یو ملا له امریکا نه ما ته ټلیفون کړی و نو بیا په خبرو کې یو ځلې کنځاو او بدردو ته پیل وکړ ما هغه اواز ریکارډ کړی مې یو څه وخت مې په یوټیوب کې کېښود بیا مې ایسته کړه ما دا د منافق علامه ده دا دی منافق ولو که ګیره یې پرېښې ده خیر ګیره به یم څه رقم وي بونډۍ ګیره وه دا به مخکې کېږي خو داسې سړي پسې داسې انسان پسې اقتدا کول دا هم یو ډېره خطرناکه مسله ده نو اوس که له موږ او تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې آیا ته منافق یې نو وایي به چې والله نه یم ښځه صحیح ده نه یې سمه ده اوس به راشو دې ته چې آیا ته خوښوې هغه صفت او هغه ستاینه هغه ستا یاداشت چې په مجالسو کې کېږي په داسې خبرو چې هغه په تا کې نشته طبعا به زه ویم چې او هغه څه چې په ما کې نه وي او خلک یې راته وایي نو زه به خوشحالېږم که چېرته داسې مسله په موږ او تاسو کې را پیدا شوه په ما او تاسو کې چې خوښي مو احساس کړه خوښي مو څرګنده کړه په هغه خبرو باندې چې زموږ په اړوند کېږي هغه نیکۍ چې زموږ په اړوند خلک بیانوي او په موږ کې نه وي نو پوه شو دا اوله علامه د منافقت ده دا د منافقت لومړۍ علامه ده دې ته به وګورئ دا تله ده دا تله راواخلئ اوس زه متوجه شو زه به متوجه شم دا ابوبکر به متوجه شي تاسو درانه لیدونکي به متوجه شئ ښه منافقان خو نه یو الحمدلله یا الله تم له نفاق نه وساتي یا الله تم له منافقت نه وساتي ښه منافقت خو نشته دی صحیح ده او خرابه شو دې ته چې آیا دا ستاینه او دغه صفت چې کوم خلک یې کوي او په موږ کې موجود نه وي آیا په دې باندې خوشحالېږو او که نه نو دا یوله وګورئ که خوشحالېږئ او زه خوشحالېږم یا تاسو نو دا د منافق علامه ده هل تحب ان تمدح بما ليس فيك آیا خوشحالېږي په دې که نه دویمه خبره آیا یو سړی تا ته ستا هغه بدي بیان کی چې ګوره دا بدي ده هغه چې په تا کې ده آیا په تا بده لګېږي او که نه آیا ته یې مکروه ګڼې او که نه دا یې دویمه خبره درېیمه آیا ته بد ګڼې هغه سړی چې تا ته ستا عیبونه در وښیي
الله اکبر، الله اکبر. زمونږ عیبونه چې څوک مونږ ته راښیي خو پوهېږئ چې څه کوو هغه سره. وایي دا زما د پلار عیب نیسي. اما نن له دې نه بیا خلک غلطې ګټې اخلي. درنو ورونو، ګرانو خویندو، خلک له دې نه یوه غلطه او ناوړه ګټه پورته کوي. هغه څه ده؟ هغه کومه ده؟ بس وایي چې ولې دا خو د منافق علامه ده چې څوک غلطي ور په ګوته کي او دا غوسه کیږي. نو بس په دې بهانه باندې د اسلام ستر شخصیتونه علما او امامانو ته سپکې سپورې وایي، بدرد ورته وایي. سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله، سیدنا امام مدینه امام مالک، سیدنا امام شافعی، امام اهل السنه سیدنا احمد حنبل، امام احمد ابن حنبل، او همداراز علماء اهل الحديث. هغه علما چې هغه حقیقي علما دي، دین لپاره خدمت کوي، شپه ورځ په هڅې او هان باندې لګیا دي. نو بس را پورته شي یو په بل پسې بدرت وایي. تاسو په الله باور وکئ. ما ته یو څه کسان دي ایمیل را لیږي، ورته مې ولیکل چې له الله نه ویریږئ. رفع الیدین شته او که نه شته، امین په زوره شته او که نه شته، او بس قرائت خلف الامام شته او که نه شته، او بس همدقه مسلې د کفر او د اسلام ذریعه ګرځولې. کوم سړی چې قرائت خلف الامام نه کوي کافر دی، اخواته هغه نور جاهلان زناور او ناپوهه هغه بیا نورې ګډې وډې وي، یو بل ته د اسلام دشمن او د اسلام خلاف مسائل بیانوي، خطابونه ګډوډ کوي، له دې نه بیا غلطه ګټه اخلي. دا مې له چا نه اورېدل، وی ویلې چې دا د منافق علامه ده چې ته ورته عیب ورښکاره کړي او دی په غوسه شي، ورته دا عیب به څوک ښکاره کوي. زه یو کس پیژنم چې هغه په الف او با د دین خبر نه دی، صرف د کسټو مولا دی، صرف د بیانونو اورېدلو والا دی، بس خلاص. نور په دې نه پوهېږم چې مبتدا څه ته وایي او خبر څه ته وایي. دا په دې نه پوهېږي چې دا جمله و د دې ترکیب څه دی. هسې لګیا یي. نو بیا راغلی دی وایي چې ورونو نن به موږ په د احنافو په یو لوی عالم چې دوی ورته لوی وایي په هغه باندې رد وکړو. مولانا حسن جان رحمت الله تعالی علیه، شهید حسن جان رحمه الله باندې. مولانا حسن جان پیغمبر نو، صحابي نو، تابعی نو، اما د دې امت یو عالم او په علماو کې هغه اشتباهات هم شته دي. لیکن ما غوندې یو کس ته چې زه راپورته کېږم په داسې یو عالم باندې چې هغه په امت کې تقریبا اکثریت هغه ته ډېر ښه نظر لري، په درنې سترګې ورته ګوري، او زه راپورته شم او داسې سپکې او یا بې ځایه ردونه کوم چې زه په خپله باندې قرآن کریم له مخې نه صحیح نشم لوستلی، نو دا به جفا نه وي؟ آیا به دا به د دې امت له علماو سره او د دې امت په علماو پورې ملنډې او مسخرې نه وي؟ یو عالم، یو شیخ القرآن والحدیث، یو کس چې په قرآن پوهیږي، په احادیثو پوهیږي، له قرآن نه ښه برداشت کولی شي، که دا راپورته شي او دا په دغه علماو باندې علمي نقد وکړي، د دې په خبرو باندې په ذات او په شخصیت نه، نو بیا وایو چې زه خو علما دي په خپلو کې سره جوړیږي ودیږي. اما دا چې داسې افراد او اشخاص چې دوه ورځې چیرته کتاب نه وي لیدلی او چیرته له عالم سره نه وي ناست، او که ناست هم دي په دې نیت باندې چې زه به دا علم زده کوم یا به زه یو څو خبرې زده کوم او ورځم به له ملایانو سره، له شیوخو سره، له غټو کسانو سره به زه په دې باندې مناظرې کوم چې نوم مې راووځي. نو فکر کوم چې دې باندې هغه شعر تطبیق دی: ترسم نرسی به کعبه اعرابی، کین ره که تو می روی به ترکستان است. په دې لاره چې ته روانې دا ترکستان ته ده، دا ته الله ته نه رسی. ځکه د قیامت له علایمو نه یوه علامه دا ده
چې دا د دې زمانې خلک په خپلو اسلافو او مخکینیو باندې لعن تان او بدرت ویل شروع کړي او نه بېځایه ردونه. سیدنا امام شافعي رحمه الله نه یو چا پوښتنه وکړله د سیدنا امام حسین رضی الله عنه د شهادت او د دوی ترمنځ د صحابه په منځ کې معاویه رضی الله عنه سیدنا علی رضی الله تعالی عنهما د دوی ترمنځ چې کوم اختلافات رامنځته شوي وو دې په اړوند یې پوښتنه وکړله نو هغه څومره حکیمانه او عالمانه انداز کې جواب کړی وی لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی زمونږ تورې د دوی له وینو نه پاکې ساتلې دي دغسې زه نه غواړم چې خپله ژبه د دوی په مسایلو کې زه اخته کم او هسې نه چې الله مې په دې راونیسي. ځکه نه موږ په هغې وخت کې وو او کوم ماجرا او مسایل چې راغلي دي تا د هغې بزرګانو صحابهو ترمنځ دي. اوس زه څوک یم چې دومره اوچت مقام ته ورسېدم او دومره غټ قضاوتګر شوم چې د هغې عظیمو هستیانو او شخصیتونو په منځ کې زه قضاوت کوم. نو بس د دې درېیمې جملې نه خلک دا غلطه ګټه پورته کوي چې څوک ورته د ده عیب بیان کړي وایي غوسه کېږي او بدې ګڼي نو بس دی وایي چې ګوره خو دا خو منافقین دي که نه او دا احناف داسې دي او دا احناف داسې دي. انا لله و انا الیه راجعون. الله نه یره وکئ. هر صاحب حق ته د هغوی حق ورکئ. ولا یجرمنکم شنآن قوم تاسو دې نه راتیزئ دشمنی دی یو قوم په دې خبره باندې چې تاسو له عدل او د عدل له جادې او له لارې نه اوځئ. اعدلوا هو اقرب للتقوی. عدل وکئ دا تقوا ته نږدې خبره ده. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. الله امر کوي موږ او تاسو ته په دې خبرې چې عدل به کوئ. د عدل په مسئلې باندې الله حکم کوي. نو دا خو د عدل نه وتلې خبره ده چې یو سړی راپورته شي او په داسې عظیمو او اوچتو شخصیتونو او علماو باندې بېځایه ردونه کوي. احترام یې وکئ، په درنې سترګې ورته وګورئ، قدر یې وکئ، خو که چېرته ترېنه غلطي شوې وه ورته ووایئ چې دې امام نه دې شخصیت نه دا غلطي شوې او الله دې درجې اوچتې کړي. هغه ته الله یو ثواب ورکړی خو په ما او تا باندې فرض نه دی چې په هغې غلطې مسلې پسې ورشو. خو دا د هر کجابودي او د هر شخص وظیفه نه ده چې دا مسلې دی پیژني. نه شي پیژندلی نو له چا نه به پوښتنه کوي اهل الذکر نه. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. له هغې خلکو نه پوښتنه وکئ چې په جواب کې تاسو ته د الله د کلام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښایسته او ګلالیو احادیثو نه فتوا درکړي. الله دا ویلي، محمد رسول الله دا ویلي. نو بیا هغوی نه پوښتنه وکئ. بعضې ورونه وایي دا خلک به موږ څنګه معلومو چې دا څوک دي، کوم ځای دي، دا کوم خلک دي، زه به څنګه دا پیدا کوم. ورته چې په اول ځل باندې ورغلی او درته وویل چې په شامي کې لیکلي، په دریا کې لیکلي، دا اهل الذکر نه دی، دا قرآن والا بیا نه دی. ورته مولوي صاحب الله دې جزای خیر درکړي، بس مفتي صاحب ته دا خپل مفت خبرې ځان سره وساته، ځکه په دې کتابونو کې دین شته خو ټول دین نه دی او قرآن او صحیح احادیث ټول دین دی. کوشش وکئ داسې علما چې د قرآن او د سنت مسائل تاسو ته بیانوي نو هغو نه پوښتنه وکئ. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. چې نه پوهیږي نو پوښتنه وکړه، چې پوهیږي نو عمل وکړه په هغې باندې. بیا په قرآن باندې پوهیږي، مسله درته معلومه ده، احادیثو باندې پوهیږي، مسله درته معلومه ده، نو بیا ولې په دې کې ضد کې؟ دا که حق له هر مذهب سره وي، صحیح خبره له هر چا سره وي، ته یې وایې وره. زه په دې باندې پوهېږم دغه خبره چې زه کومه کوم. ډېر وروڼه به بعضې هغه کسان چې متعصبین دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث د امام خبرې پورې او د امام د قول لاندې راولي، دا به په دې غوسه کېږي. خو نه، حق او عدل خبره دا ده چې هر چاته حق ورکړي.
نو ډېره دې هغه کم عقله جاهلان ناپوهه خلک ګټه نه اخلي چې وایي چې دا خو د منافق علامه ده. نو ویکره من یبصره بعیوبه، چې بد ګڼي هغه سړی چې کومې عیبونه ورته بیان کړي. سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه، الله دې په باندې کرونونه او لا یتناهز الرحم وکړي. هغه به ویل مبارک رحم الله رجلا اهدى الی عیوبی، چې ما ته راوښیي زما عیبونه، الله دې په هغه سړي باندې رحم وکړي. دا د چا؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خسر، د هغه د دویم یار، د خلیفه راشده، د سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه خبره ده. رحم الله رجلا، الله دې رحم وکړي په هغه سړي باندې چې ما ته زما عیبونه راوښیي، ما په سمه لاره باندې روان کړي، ما ته هغه د هدایت او د رشد لاره راوښیي. الله اکبر، الله اکبر. هغه شخصیتونه نن چې ما ته څوک وایي چې دا کار دی غلط دی، دا خبره دی غلطه وکړه، نو په ما اور بل شي. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه رحمت الله تعالی علیه، هغه به خپل خادم ته ویلي چې ان الامراء یجعلون العیون علی الناس، دا امراء چې دي پادشاهیان، یجعلون العیون علی الناس، مخبران تعین کړي په خلکو باندې. استخباراتي ډلې دي، شته کنه په هر ملک کې استخبارات دي، استخباراتي کړۍ دي، استخباراتي ډلې دي. دا یې د خلکو په تفتیش او د خلکو په جاسوسۍ پسې لګولي دي، د ده احوال راوړه، رښتیا وي که دروغ وي. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه رضی الله تعالی عنه خپل خادم ته وایي چې ان الامراء، یقینا دا امراء چې کوم دي، پادشاهان چې کوم دي، دا زورواکان چې کوم دي، دا خپلواک خلک، دا په خپل سري چې کوم دي، دا چې هیڅ شي ته معتقد نه دي، بس په زور او په قدرت باندې نازېږي. یجعلون العیون علی الناس، د خلکو په سر باندې د خلکو د عیبونو د معلومولو، د هغوی د جاسوسۍ لپاره خلک تعین کړي وي، مخبرین وي. اما زه چې کوم یم جعلتک عینا علی نفسی، ای زما خادمه ته ما په خپل ځان باندې مخبر مقرر کړی. ګوره واوره، خپل خادم ته وایي چې ته به زما ساتنه کې. الله اکبر. فاذا رأیت مني شیئا، که تا له ما نه داسې یو شی ولیده یریبک چې تا په شک کې اچوي، ته پوهېږي چې دا خو ستا لپاره د مشکلاتو ذریعه ده، که ته پوه شو چې داسې یو عمل مې ترسره که چې هغه د اسلام خلاف دی، د دین خلاف دی، زما آخرت بربادوي، فخذ بخناقي، له دې ګریوان نه مې راونیسه او راته ووایه چې اتق الله یا عمر، ای عمر له الله نه ویریږه. نو بس ما ورونو دا درې خبرې په یاد ساتئ چې د منافق علامه دا ده انه يحب المدح بما ليس فيه ويكره الذم بما فيه ويكره من يبصره بعيوبه. استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.